د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اوسنۍ افغان واکمنۍ د کورنۍ چارو وزیر سراج کور ته ورغلی، خو د څه لپاره؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. راپورونه وایي پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د اوسنۍ افغان واکمنۍ د کورنۍ چارو وزیر سراج ته د اختر مبارکۍ لپاره ورغلی و. سملاسي دغه لیدنه د هیواد پر وروستي وضعیت د بحث لپاره بلل شوې، خو جزئیات یې نه دي خپاره شوي. دا لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې هیواد له ګڼو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی او د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د خبرو او تفاهم اړتیا تر بل هر وخت زیاته بلل کیږي. د سیاسي څیړونکو په اند دا ډول تماسونه که څه هم رسمي جزئیات نه لري، خو کولی شي د باور جوړونې او د راتلونکو احتمالي تعاملاتو لپاره یو مهم ګام وي. همداراز تمه کیږي چې دا ډول لیدنې د ملي موضوعګانو پر سر د نظرونو تبادله اسانه کړي او د هیواد د ثبات او راتلونکي په اړه د یو ګډ تفاهم لپاره زمینه برابره کړي. که څه هم تر اوسه د دې لیدنې د محتوا په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو منم.